یعنی مخکې داسې سیستم نه دی شوی کم سیستم چې د دې ثوابۍ والا ملګرو وکړو نو زه ستاسو د میډیا هم ډېر مشکور یم او د دې ثوابۍ والا د ملګرو هم ډېر مشکور یم چې زمونږ یې تپوس وکړو زموږ په دې لنډ ځای کې د تحصیلي برخې لکه مشران دي او منسټران دي MNA MPA دی هغوی زموږ تپوس نه دی کړی او تاسو زموږ تپوس وکړو نو زه ستاسو ډېر زیات چې دی مشکور یم تاسو زموږ د غریبانانو چې دی د میډیا په وساطت سره دا اپیل دی او دا تنبیم ده چې تاسو هر ټایم یو بل پسې نښتي په کروڑونو روپۍ چې کوم دی ستاسو په یو د 14 اګست په پروګرام لګي په اربونو روپۍ 1.5 روپۍ ستاسو په مجره لګي د هغې لپاره تاسو سره پیسې چې 14 اګست په ورځ باندې کومه مجره کېږي بیا چې د دې خلکو د تاوان ورځ راشي او د دې خلکو چې د کومو خلکو په ټکسونو باندې تاسو دا مجرې کوئ د کومو خلکو نه تاسو پیسې وسلوئ په هغې باندې په کومو هلیکاپټرو کې تاسو مزې کوئ نو هغه خلکو چې کله د الله د غاړې په هغې باندې امتحان راشي نو بیا تاسو د هغې لپاره زموږ د خلکو نه بیا 10 روپۍ امداد او چنده غواړئ نو زه وایم تاسو له شرم پکار دی او یا موږ له غیرت پکار دی چې تاسو له بیا چرې څوک ور درنه کړي که هغه سرې نښې والا دي که هغه شنې نښې والا دي که هغه برګو نښو والا دي که هغه هر قسم نښو والا دي نو یا خو بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سواد ته راورسېدو تاسو ته معلومه ده چې یو امتحان ناغی امتحان هغه چې د اوبو سیلاب او هغه سیلاب داسې بېشماره کورونه بېشماره خاندانونه په هغې کې هغه رڼاګانې ختمې کړې تیارې راوستې د خلکو مالونه کورونه سامانونه هر څه اوبو وړو دې ساعت کې سواد کې موجود یو د ملګرو سره خبرې کوو مفتی صاحب اول خو زه تاسو ته سلام کوم او خپل پروګرام کې درته خرکلی ویم د ملګرو ته له خپل تعارف وکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خپله باندې عرفان الله او د دې ویسي قلانګۍ چرمین هم یم او دلته چې څومره زمونږ ادارې راځي زمونږ څومره مشران راځي د هغوی نه خو زمونږ دغه ګیله شته چې یاره دلته هغوی زمونږ سره څه قسم چې دی تعاون نه کوي خصوصا دلته زمونږ DC عارف صاحب هغه راشي صرف تورګاړي کې واپس چې دی خپل ځای ته لاړ شي نو د حکومت نه زمونږ ډېره ګیله ده ځکه زمونږ دلته عوام ډېر زیات چې دی متاثره شوي دي د خپلو کورونو اوس هم چې دی هغه بېکوره دي تاسو زمونږ د حال کتی شئ زمونږ دلته چې دی په کورونو کې خټې ولاړې دي نن هم مونږ ټیمې سره چې دی رابطه وکړه ټیمې والا چې دی موبایل نه اوچتئ مونږ ته د اوبو چې دی سخت ضرورت دی زمونږ ته چې دی د خوراک سخت ضرورت دی د راشن چې دی مونږ ته ضرورت دی نو مونږ ته چې دی دغه شان ورسره د بسترو د کټ چې دی سخت چې دی دا ضرورت دی نو زمونږ څومره مخیر حضرات دي هغوی خدمت کې دغه عرض دی چې زمونږ سره تعاون وکړي ځکه مونږ ته چې دی ډېره غټه صدمه رسېدلې ده مونږ چې دی په غټه پریشانۍ کې چې دی نن چې دی مبتلا یو مفتی صاحب موږ سره خو د ثوابۍ نه دا ټیم هم راغلی دی د ملګرو دا تنظیم دی د خپل وس مناسب منډه وواله خو زه د سوات او د ثوابۍ د مردان مختلف NGO-ګانو ته هم خواست کوم چې تاسو راشئ د دې حالات تاسو وګورئ چې تاسو ماجد بھائی دا کیمره دې غاړې ته تو که دا وګورئ دا د دې کورونو حل دی چې سړی پکې ګرځېدي هم نشي دومره خټې دي بل مفتی صاحب دا سامانونه چې کم دي جی دا سامانونه ماجد بھائی را مخکې شه دا د دې سامانونه دي او کمرې دغه که تاسو وګورئ نو کمرې هغه بالکل هغه نظام چې کم دی هغه بیخي تباه شوی دی د کورونو کې کم سامانونو د ټول عمر هغه محنتې وي هغې کې هېڅ نه دي پاتې بس صرف دا خټې دي مفتی صاحب که داسې ملګري یا NGO-ګانې ستاسو کلي ته راتلل غواړي نو تاسو خپل موبایل نمبر یا رابطه که څوک مدد کول غواړي د خلکو سره بل دا راته جي ووایه چې دلته تقریبا څو کورونو او څومره نقصان شوی دی دلته خو جی تقریبا دا تقریبا 400 کورونه او نقصان چې دی ډېر زیات شوی دی بې انتها نقصان شوی دی جی اوبه چې دی دا راغلی وي زموږ دا چتونه چې دی کوم د دې هم چې دی په هایډ کې تللی وي د دې چتونه هم چې دی بره تلي زموږ چې څومره سامان چې دی هغه سپک سامان مثلا فریزرې دي په هغې کې چې دی واشین مشینونه دي هغه خو تللي دي سیلابه چې دی دا وړي دي نور کم دروند سامان چې دی مثلا دا بسترې دي دا خو دروند سامان دی دا نه وړي هغه هم چې دی ختمې نه په استعمال چې دی قابل نه دی
نو زه عرفان الله زما نوم دی او تحصیل بټخیله ضلع ملاکنډ تحصیل بټخیله ضلع ملاکنډ موبایل نمبر دی 0342 24 72 084 دا زما خپل پرسنل نمبر دی. مفتی صاحب په دې علاقه کې څومره کورونه دي چې متاثره شوي دي؟ دلته جی تقریبا ما تاسو ته 400 450 کورونه دي 400 450 دا مکمل تور چې دی دا د طرف نه یا د بل د طرف نه د امداد را رسیدل د حکومت د طرفه سلګ غونټ امداد را رسیدل دی هغه تقریبا داسې 80 100 کورون ته رسیدل دی هغه خلک ځکه خپه دی چې یاره هغوی مکمل چې دی یعنی لاپرواهي اختیار کړې ده دلته چې راځیم نه زموږ سره رابطې هم نه ساتي ټیمې والا دي څومره چې دی هغوی زموږ سره رابطې نه ساتي. بل د ثوابۍ نه راغلي دي نو د دې د کاره مطمئن یې سره؟ بالکل جی د اول نه والا د اخیره پورې یعنی د ا نه والا د زیډه پورې ځکه مطمئن یو چې د اول کور نه والا یعنی کم کور ته اول وبتلی هغې ته تلي او د کم کور ته چې اخیره وبتلی یعنی دا زه به ویم چې اخیرنی کور دی موږ دلته رالو نو دا د دې دغه حل دی یعنی د اول نه والا او د اخیره پورې چې څومره کورونه ټول چې دوی په خپل انداز سره کور کا یعنی مخکې داسې سیستم نه دی شوی کم سیستم چې د دې ثوابۍ والا ملګرو وکړو نو زه ستاسو د میډیا هم ډېر مشکور یم او د دې ثوابۍ والا د ملګرو هم ډېر مشکور یم چې زموږ یې تپوس وکړو زموږ په دې لنډ کې د تحصیل بټخیله کم مشران دي او منسټران دي MNA MPA دی هغوی زموږ تپوس نه دی کړی او تاسو زموږ تپوس وکړو نو زه ستاسو ډېر زیات چې دی مشکور یم تاسو زموږ د غریبانانو چې دی دا تاسو تپوس وکړو دې غل الله تاسو له کامیابي درکړي حاجي ډېره مننه موږ ډېر مطمئن یو چې ستاسو نه ډېر زیات مطمئن یو انشاءالله دا ملګري به سیلاب زدګان دا ټول به دعاګانې کوي. ملګرو دا کوم ملګری چې را سره څنګ کې ولاړ دی بدر منیر نومې دی د تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد یو ښه کارکون دی دی سره د سامانه ملګري ورسره هم یو ټیم راغلی دلته خدمت دپاره نو د سره هم خبرې کوو. بدر بھائی اول خو زه تاسو ته خپل پروګرام کې خیرالي وایم او د ملګرو سره خپل تاثرات شیر کړئ. جزاک الله ډېره مننه امتیاز کمر بھائی الله خوشحاله کړي چې تاسو دوره د دې خلکو غم درد کې شریکېدو لپاره په خپله موږ سره دوره کړاو کرالی تکلیف مو وکړو او زه د خپل کلي د شیخ جانا ته د یونین کونسل د بند اوبو د میرې د خلکو چې زله ثوابۍ کې د رزلټ حاصل کې وړه غونته میره ده د هغې خلکو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ له خپل بند اوبو میرې له سر د فخر نه اوچت کړو چې موږ د غریبانان خو دی نو خو د الله د غاړه یو امتحان دی بس الله دې پکې دی سرخرو کې کنی دا په هر څه برابر خلک او بس زموږ خلکو ورسره خپل ورورولي بایچاره مسلمانۍ هغه چې کوم حق ته فریضه د هغې ادا کړه د ورورولۍ چې کوم حق ته فریضه د هغې ادا کړه باقي که لږو که ډېرو د دې دغه تاوان ظاله موږ نه شو کولی خو موږ کم از کم زموږ د کلي زموږ د میرې خلکو شکر الحمدلله زموږ سر خپل سر په دې علاقه کې د فخر نه اوچت کوو موږ یې دې ته سرخرو کړو الله ته سرخرو الله دې دغسې موږ دغه ورکړه والا خلک ټول په دواړه جانه سرخرو ګرځي او د دې د الله تعالی خپله دره ثواب او د دې تاوان ظاله وکړي. خو زما حکومت ته د میډیا په وساطت سره دا اپیل دی او دا تنبیم ده چې تاسو هر ټایم یو بل پسې نښتي په کروڑونو روپۍ چې کوم دی ستاسو په یو د 14 اګست په پروګرام لګي په اربونو روپۍ یو نیمه روپۍ ستاسو په مجره لګي د هغې لپاره تاسو سره پیسې چې 14 اګست په ورځ باندې کومه مجره کېږي بیا چې د دې خلکو د تاوان ورځ راشي او د دې خلکو چې د کومو خلکو په ټکسونو باندې تاسو دا مجرې کوئ د کومو خلکو نه تاسو پیسې وسلوئ په هغې باندې په کومو هلیکاپټر کې تاسو مزې کوئ نو هغه خلکو چې کله د الله د غاړې په هغې باندې امتحان راشي نو بیا تاسو د هغې لپاره زموږ د خلکو نه بیا 10 روپۍ امداد او چنده غواړئ نو زه وایم تاسو له شرم پکار دی او یا موږ له غیرت پکار دی چې تاسو له بیا 400 کوټ درنه کی که هغه سرې نښې واله دي که هغه شنې نښې واله دي که هغه برګو نښو واله دي که هغه هر قسم نښو واله دي نو یا خو د هغې الله تعالی د شرم نه مردار کړي او یا د الله تعالی زموږ د خلکو د غیرت روچت کړي چې دې خلکو له بیا بالکل ووټ ورنه کړي چې دې سره د مجرو د هلیکاپټرو او د عیاشو دپاره په کروڑونو په اربونو روپۍ زموږ ستا د ټکسونو د حکومت پیسې وي خو چې کله زموږ د خلکو د امتحان ورځ راشي نو بیا دې د دې خلکو د امداد دپاره زموږ نه 10 روپۍ چنده غواړي دا لا خبره ده دا لا قانون دی دا حکومت دی دا انصاف دی دا خو یو پاکستان نه دا خو 20 قسمه پاکستان شو د یو دپاره یو شان پاکستان د بل دپاره بل شان پاکستان د بل دپاره بل شان پاکستان بس الله تعالی د دې په دې امتحان کې سرخرو کې او زموږ خلکو چې کوم امداد کړی د الله تعالی په دواړو جنت اجر ورکړي ډېره مننه وسلام. موږ د دې مدرسې چې مفتي صاحبانو هغې ته مو سامان ټول هغې ته حواله کړو هغې به په ترتیب انشاءالله متاثره کورونو ته په ترتیب کې ورسي او کوم چې نقد موږ له زموږ د میرې خلکو راکړی د بند اوبو میرې خلکو او د سپینکاني خلکو نو الله تعالی په ډېر اجر ورکړي هغه موږ ټول مولانا صاحب زموږ سرپرست اعلی د تحریک دعوت الحق کولبات چې زموږ سرپرست اعلی مولانا محمد وزیر قریشي صاحب دی هغه په خپل لاس باندې دلته چې کوم متاثره خلکو د مقامي خلکو په نشاندهی سره یو کور ته سوره چې وس 10 رسیده شغه ورسولې زموږ د میرې د خلکو امانت ان شاء الله چې متاثرینو ته او مستحق خلکو ته ورسېده.